السلام علیکم د وحدت ګرانو کتونکو زه ناصر داور درته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا د حقیقي ازادي مارچ په نوم باندې خلک راغونډوي او اسلام آباد ته ځي او اسلام آباد کې یو قوت مظاهره کوي. هغلته د حکومت خلاف د دې حکومت نه د ازادۍ یو جنگ شروع کړی دی یا شروع کوي. تاسو ته سره دا هم شریکه کومه چې کله وزیر اعظم و عمران خان د دې ملک نو په د اخر وخت کې چې د خلاف کله خبرې شروع شوې یا خبرې محاذ جوړېدو نو په هغې دوران کې دوی یوه خبره کړې وه چې که زه تاسو زه راوبسلم نو زه بهر بیا ډېر زیات خطرناک یم په بجای د دې نه چې زه دلته وزیر اعظم ناست یم. نو هغه خبره دی بیا په خپل ځای باندې ودروي او حقیقي ازادي په مارچ باندې چې کوم احتجاج یا پروټیسټ کوي په اسلام آباد کې درنه ورکوي هغې تیاري لګیا دي بلکې تیاري شوې ده. سبا نن چونکې 24 تاریخ دی 24 مئی ده سبا 25 مئی ده سبا به دوی مارچ وی لګیا به وي. دې حوالې سره د خیبر پښتونخوا چې کوم څومره ایم پی ایز دي څومره منسټران دي حکومت د دوی دی او دوی تیاریانې کوي لګیا دي. خصوصا په دې کې باسه د زنانو شرکت خبره وکړم چې همیشه متنازع هم وي او په خلک ګوته هم زیاته پورته کوي چې دلته زنانه راځي او دلته خو ډانسونه کېږي او دا چل کېږي چې موږ کوم عمران خان خلاف کوم ګوندونه دي پی ډي ایم په شکل کې هغه ټول دا خبره کوي چې هغلته د زنانو توهین کېږي د زنانو بېعزتي کېږي او زنانو داسې دي او داسې دي. هغې ته په ښه نظر نه کتل کېږي بلکې هغې همیشه د سپکاوي شکار شوي دي. آسیا خټک چې کومه ایم پی ای ده د خیبر پښتونخوا هغې سره موږ خبره کوو چونکې د هغې ذمهوریانې هم دي چې دلته نه به زنانه څنګه ځي څنګه به هغلته سټې ورکوي. نو راسره موجوده ده آسیا خټک هرکلی درته وایم خوشحاله اوسئ. ډیره مننه ناصر صاحب ډیره مننه. څه پوزیشن دی خصوصا موږ خو به د سړو خبره نه کوو چونکې ته زنانه ذات یې او دلته ایم پی ای د موریانې درکړي شوي دي. د خیبر پښتونخوا نه به هم زنانه ځي هلته په دې درنه کې به شرکت کوي په دې حقیقي ازادي مارچ چې کوم دی. ناصر صاحب داسې خبره ده چې کله هم د ازادۍ تحریک وي دا په یو لاس نه چلی. دا کته سو تحریک پاکستان پړو کړه نو پغې کې هم خواتین سره شاملې وي نو هغه یو 74 سال پهله چې خواتین وتلې نو اوس خو دنیا بدله ده. کته سو کتلی وي سوشل میډیا باندې چې څومره زمونږه میل اکټیو دي دومره زمونږه زنانه هم اکټیو دي. نو دا تحریک ته چې تحریک وي چې کله تحریک وي نو پغې کې بیا ذات پات نشي کتله هغې کې جنډر نشي کتله نو هغې کې صرف د تحریک یو جذبه وي. دا څومره چې په ساړو کې جذبه ده دې نه زیاته مونږه ښځو کې جذبه ده او هغه که تاسو نوټ کړي وي د عمران خان سپورټران چې دي که تاسو ووټ نه ورکوئ نو ستاسو ښځه به لازمي ووټ ورکوي. د عمران خان چې دا هغه د پخوا نه ښځې ډېرې زیاتې سپورټرې دي. بیا چې کله هغې خبره راغله نو که دغه شانته فیملیز دي چې هغه سړي وي چې موږ خپلې ښځو تنګ کړي چې تاسو عمران خان سره غلطه شوې تاسو په کور ولې ناست یې. نو د دې تحریک کې چې څومره جذبه د سړو ده هغې نه سوا جذبه د ښځو ده. نو انشاءالله په ګڼ تعداد د دې نه ښځې ځي. دا مونږه فیمیل ته ټاسک هم ملاو شوی دی لکه مونږه ټول ایم پی ایز او ټاپ ورکر چې دي د تحریک انصاف تھرو آؤٹ کې پی مونږه کوارډینیټر یو د حقیقي ازادي مارچ ته پره د خیبر پښتونخوا غاړې نه سنټر نوټیفای شوي دي. نو موږ ته خپل ټاسک ملاو شوی دی او موږ به علاقې نه دا خپل زنانه ورکرې سپورټرې دا به بوځو او د ارینجمنټ ټول زموږه ذمهواري ده. ارینجمنټ کې دا دی چې تاسو ته پته ده چې د موږ کامن ماسز چې کوم ته عوام میله شي دې ته ټولو نه اړومبی ټرانسپورټ ضرورت وي چې دې ځای نه موږ په عزت ټرانسپورټ ورکړو. نو موږ خپل سټراټیجي لږ بدله کړې ده چې مونږه ټرانسپورټونه ورته ارینج دی لکه ساوث ریجن کې زما کسان دي هغې ارینجمنټ کړی دی. په ملاکنډ ریجن کې سمیرا شمس ہوتے کوچ هغې چې کوم کوارډینیټرز دی هغه دي. ملیحه ہوتے مومنه په هزاره کې دي. عائشہ بانو عائشہ نعیم او ډفرنٹ چې دي هغه دلته کې مختلف سومي یا دا زینت دا رابعه بسیده په پېښور ریجن دی پر دي. نو مونږه خپل ټرانسپورټیشن چې کومه خواتین مونږ ته اپروچ کړی دی ته مونږه ټرانسپورټ ارینج کړی دی پهلا
وړومبی خو موږ ورسره کلیر انسټرکشن دا هم ورکړي دي چې کومه خواتون چې د هغه نه ځي د خیبر پښتونخوا اړخ ته نه نو هغه یا زوی یا خوند یا ورور یو محرم چې د اذان سره بوزي ځکه چې په دا تاسو پته چې یو حقیقي مارچ دی پښتونخوا بارډر پرې ان شاء الله چې پښتونخوا پوره منا علاقہ دا او دا کسو کو امیج چا خراب کړی دی هغه اسه خرابول ولا خرابه کړی دی مونږ بار بار وایي چې مونږه وطن چې دی مونږه علاقہ چې دا مونږه پښتونول چې دا پوره من دی او د پښتونخوا بارډر پرې هیڅ سم نشته او شکر الحمدلله امن دی کبیا پنجاب ولا مطلب تاسو ته پته ده چې د حکومت ته اپوزیشن دی او الته کې هیوی هم دی او مخکې هم ریکارډ کړی چې شیلینګ شوی او په مونږه باندې په د پنجاب د خیبر پښتونخوا په سرحد باندې مونږه باندې شیلینګ شوی او پولیس ریکارډ شوی پلاستیک ګولې چې دی هغه باندې چلیدلې مونږه قافلې باندې پرویز غټک صاحب چې کلا په 2014 کې درنا لیډ کوله کنټینر رته او هغه تاسو ته کتلی چې د امپورټډ حکومت پرون چکم طریقه په لاهور کې د مونږه په لیډرشپ باندې چې د کور چار دیواری او ته هغه خواتین عزت پامل کړ دیو قسم چې ته بغیر اطلاع په دیوالونو ورټوپ کوي نو د چادر چار دیواری عزت محفوظ نشي پاتې آی کړی دی نو کنټینر ساتي خپل پولیس اکټیو کړی دی چې څومره ګلوبټ د دې په پولیس کې دی برتی کړی دي په خپل زمانه کې غونډې برتی کړی دي پړه لیک سوبر کسان نه دي برتی کړي چې لا انفورسمنت د پر کار کې بلکې هغه چې څومره وایلیشن کول شي د لا هغه د پر کار کې د دې په ګوتا مندن غړیږي نو اخله کې اکټیو کړی دي پکړ د کړ لګول دي خواتین تلاش چول دي یاسمین راشد چې کومه د ایکس منسٹر هیلث او پاغه هغه ته گرفتاران تور کې جب کې تاسو ته پته ده چې هغه د کینسر سروایول دا نو مسره ټیمه پکور ریډ اړول د عثمان ډار کور ته ریډ شوی دی جسټس ناصر اقبال چې د علامه اقبال انګور چې دا هغه پکور باندې هغه لایو ویډیو پراتی دي نو حالات تلته کې دی دا احساس کړی دي نو دې د وجه مونږه د پښتونخوا نه چې کله انسټرکشن ورکو مونږ ته چې تاسو سره خپل ورور یا خوند یا زوی چې دی هغه لازمي دی ترانسپورت به مونږ ارینج کړي چې تاسو سره په جوخت ولاړ وي مونږ هم ورته اویلیبل یو تکړه دي فکر کوي چې تاسو به د پارام پریک دي اسلام آباد د پښتنو طاقت چې دی دا انډر اسټیمیټ کول نه دی پکارو پښتون چې کله په خپل پښتونولۍ راشي کنه چې خپل عزت شي عمران خان نن د پښتون عزت دی نو پښتون چې دی هغه حفاظت هغه خپل حق کولا شي تاسو ته خپه ده عدم اعتماد دی دلته کې یو ډراما جوړ کړل ما ورته ای ټایم کې تاسو هی ما انټرویو غسته و چې عدم اعتماد او د ما درته چې د پښتونخوا دراده شي به ودی ته پته ولګي هغه تاسو وړاندې ده چې د قتل چې د پښتنو د یو پښتون مونږ غستل شو پیسې بورې افر کول خلکو ته تاسو ته پته ده چې په زمونږ فاینانس منسٹر ته افر شوی بل ته شوی هغه خپل ټویټ هم کړی نو د پښتون دی نشه اغستل پښتون خرسيږي نه ټیک شو خوند پر بچا کچکو کې خو پښتون نه خرسيږي چې کله عزت او د غیرت مسله شي انا مسله ذکر او دا د مونږ عمران خان د مونږ غیرت ته او تاسو پته ده چې مونږه پوره من خلک یو نه مونږ سره ډانډې شته نه مونږ سره پستول شته نه مونږ سره ګولې شته مونږه پوره من طریقې سره ځو خو د پښتونولي چې کله راشي نه مونږ به ټوپک اوچاتو نه به مونږه ډانډه اوچاتو نه به مونږه څه هارش چیز اوچاتو خو مونږ به د دې په نهایت هم مقابله کوو او دا دی لکه د امپورټنټ حکومت دی ټایم کې سخت په یاره کې د پښتو چې کله پښتنو نو مور ودو نه په یاره کې دی اپ پنجاب هراس کوي او دی پښتونخوا ته مخم نشي راړواله بکوله تاسو چې امپورټډ حکومت ته یا مو د پی ډی ایم حکومت ویو د سیاسي تاسو کوم خلاف غوندونه دي د حکومت ته دوی دا خبره کوي چې عمران خان او د ملګری په دې چې کم ټینیور دوی تر کړه دې په دې باندې خبره نشي کولای د دوی څه کارکردګي نشته زګو په دې باندې به هم خبره کیږي عمران خان به دا خبره تاسو ته کوي چې د سکړې دی په درینګ کلو کې کتا سو خان صاحب اخیری سپیچ بهور ټول قوم کتل دي کنټینر نه
خان صاحب خپل شارټ ټرم او لانګ ټرم منصوبې یو لیست خو چې دا په د 3 کالو کې مونږ کړی دی باوجود دی چې په د ملک گیر نه بلکې دنیا گیر سطح باندې یو وبا راغلی وه چې هغې تاسو ته ښه پته ده چې هایلی چې کوم معاشي لحاظ سره ترقي یافته ملکونه په هغې کې مهنګایي هم شوه هغه بینکرپسي طرف ته روان وه ځکه چې کاروبار ټپ شو ای باوجوده چې مونږ ملک سسټین کو د دې چې د اوس کم مفتاح اسماعیل ناست دی د هغې خولې اوس د مونږ حکومت تیرونه پستا چې کله جی ډي پي والا خبره 6% جی ډي پي وه نو دا خو د اوس د دې حکومت د مونږ کارونو د مونږه معاشیات ګوایندې په خپله کوي د مونږه شوکت ترین ته دی آفر کوي چې راځه مونږه اسسټ کې په معاشیات کې دی مخکې چغې واله چې مهنګایي کړله بیا په دغې مفتاح اسماعیل او دغه شهباز شریف ته په خپل تقریرونو کې تاسو وروئ چې دې سبسیډي ولې ورکړه عوام ته حالکه مونږ عوام ته ریلیف ورکړو چې مونږه سبسیډي ورکوله نو مونږه یې زور وړلی شو مونږ سبسیډي ورکوله انون چې خان صاحب وی چې زه به نیکسټ کمنګ بجټ کې به زه نور هم ارزاني کوم او دلته خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی هغې مونږ ته کلیر کړ دا انسټرکشن په خپل دننه په خپل میټینګ کې ویلي وي دا زه نن سیکرټ درته کوم چې وی دا بجټ چې مونږ راشي چې مونږ دواړه حکومتونه قایم وي زه تاسو سره پرومس کوم چې تاسو ته د پختونخوا کې د مهنګایي ایشو نه راځي وی مونږ ته خپل شیر د سنټر نه ملاو شو او ان شاء الله چې مونږ به دا مهنګایي چې د خپل سطح په د صوبې په لیول کنټرول کوو لکه دا صورت دا چې مونږه یو لکه دا زه ته دا اوپن فورم عام ماسز یا عوام ته تقریر نه دا انسرټ د مونږه دنه تقریر خبره وا چې زه به درته دونه کار دا سہولتونه مخکې نشول ورکړل د حکومتونو ته کول تاسو دا خبره کوي دا ګوره زه ته یو خبره کوم چې مونږ ته حکومت په کم حالات ملاو خزانه ستاسو شوه ټول خړلې وی چې عادت له کم پالیسي ورکړې واغه غي دمره 10 پالیسي ورکړې چې مخته چکم حکومت ځکه دی ته په لګیدل چې عمران خان روان دی نو هغه دی خزانه دا سکړي چې د چکم پالیسي ورکړې ملک پساو حالات کې پردو ملک یو ټیډیا نه نو پرېخوت چې عمران خان څنګه حل فوچته هغه مختلف دورې وکړلې هغه مختلف میټینګونه وکړل فورن لاړو هغه فند چې دی ملک تراوړو بس چې کال پورا کېدو بیا خو ورسره هغه کورونا تخواره لاله نو تاسو ته پته ده چې ټول ملګیر یو وبا پیلاو ملګرنا دنیا سطح باندې یو وبا پیلاو شوی و نو هغه ټول دنیا کې د معاشیات چې دی هغه متاثر کړی نو ای باوجود که مونږه ملک سسټین کو مونږه ملک چې د معاشیات لحاظ سره سسټین کو هغه جی ډي پی خره لاله او اخیری 3 کاله دا خو اوس 3 میاشتې شو چې دا کورونا وبا لګه کمه شوې ده دلته کې هیلث فیسیلیټي ورکول هر څه ورکول نو دا د مونږه د حکومت یو پازیټیو اپروچ وو چې هغه دیږي کې ملک په دې حالات کې سنبال کو از ام ویری شور چې کدا حالات دی حکومت ترغلی دي نشو اوس د چغه وي چې حکومت خزانه خالی دا او دا نو څنګه د سالور کورون نه کیمپ افیس جوړ کو او هغه ته سویپران هغه کې رینوویشن د قومي خزانه مند کې چې خزانه کې سنشت نو د رینوویشن سره نه کې خپل جیب کو نه کې چې د خپل جیب کوي نو دی و د پتا 3 کالو کې کړي وکنه څنګه چې په اپ حکومت کې نستو نو سالور 3 کورونه کیمپ افیس ډیکلیئر کړل خپل جاتی عمره صفیان په پورا امپلایمنٹ چې څومره صفیان ولا په لاهور کې وی ټول هغه تشریف هغه صفیانې شروع کړلې نو احساس ته پته سوري ټو سي د تاسو صحافیانو یو ټویټ وکړ چې د 3 کاله پس مونږه په ماړه خېټه په پی ایم هاوس کې روټي وخوړ ځکه چې خان صاحب د چاله روټي نه ورکم په خپل کور کې خوري کنه هغه د قائد اعظم په نظریه چل د قائد اعظم ورته وی چې چای کس بات کی भाई चाय किस बात की अभी सुबह हुई है हर एक ने अपने घर में प्याला पिया होगा चाय का तो हुकूमत की इकॉनमी को क्यों भेजा इस्तेमाल इमरान खान पाबंदी लगावले पदीश मंदे और तस दौड़ान दे दे मुंगा सुबह सामने हाल हम चमुक तकावा हम न पका अवेलेबल त पो सरकारी पैसों मंदे नो दा सीधी दा यो कंट्रीब्यूशन दे नो दे उस अखपला मफ्ता इस्माइल हुई चे दसंग दे वर कड़े वा सब्सिडी
څوک د جیب نه ورکوي سوري ټو سي کته سوای چې زه ډیره محب وطن یم نو زه خپل کور پیسې راوړم چاته به سبسیډي غریب ته ورکم نه ورکوي څوک د جیبه د کومي خزانه نه سبسیډي ورکیږي د کوم پیسې نه سبسیډي ورکیږي ریکارډ ټیکس کلیکشن وشو په دې ایون ترو کووډ ایرا کې ریکارډ ټیکس کلیکشن وشو دی کړی دی دا به نور زیاتې دلې خو اوس اچھا اورسیز را لاله اورسیز پاکستان خپل ډالر چې دی پاکستاني بانک کې دن شول چې پاکستان ته چې دی را لاله هغه ډرا کړلو ځکه چې دا هیڅوک نه مانی چې دا امپورټنټ او د غل راغلی دی هغه خبره ده چې څه ته غلوي ګوره چې غلې ته کور پرې دا هغه ولا خبره چې اوس مونږ چې کم حکومت راغله مونږ دا و چې د غلو ته ملک پاتې شوی دی الله دې حامي او مددگار شي او دا ته وایي چې خپل طبیق ته راځو که دلته د خیبر پښتونخوا چې کومې زنانه تاسو بوزئ اسلام آباد ته هغې دپاره مې هلته څه انتظام کړی دی نه دی کړی که هغې موږ سره شیر کړي دا چې کوم څوک ته غواړي هغه دې څه وکړي لکه تا خو دا وویل چې هغې دپاره ارینجمنټ شوی دی هغې دپاره محرم یو کس پکار دی چې کله کېدای شي هلته شپې وشي یا په لاره کې مشکل جوړ شي نو چې چا سره داسې څوک بې سړي نه وي نو هغه ته بس کوي تاسو په اسلام آباد کې نصر صاحب داسې دی چې دا مونږ فل انتظامات کړی دي چې مونږ دی یو مرحله نه مخکې هم تیر شوي یو کنه دا پهله درنا یا پهله غي مونږ نه دی مونږ د دې درنې نه مخکې هم تیر شوي یو نو مونږ پورا انتظامات وته کړی دي الته کې کے پی هاوس کې مونږ خپل بوکینګ کړی دي مونږ سره په شیرینګ پاتې کېږي ان علاوه د مونږ باز ایم پی ایز ایم ان ایس کورونا دي مونږ ورته سپیر کړی دي الته کې د مونږ اسلام آباد بیس چکم ورکرز دي اغه خپل کمرې ورته سپیر کړی دي فیمیلز پر او مونږ سره ټول په کنټیکټ دي چاته هم چې رهایش مسله شي اغه وو مونږ سره په کنټیکټ مونږ خپل ټیم چې د خپل لیډ کوو خپل ارچا سره د مونږ ټیم ول نمبر اشته ده نو اغه ته دا انتظامات هم ته اغه ته چي وو هم انتظامات شته دا چې کله مونږ هغه ته هر ټایم اویلیبل یو او الته کې اسلام آباد بیس چې مونږ کوم ورکرار دي هغه چې چا دوه کورند یو کور ورته خلی کړي دي چې چا یو کور دی کې یو دوه کمرې ورته سپیر کړي دي نو سچ مسله نه راځي په کیمپونو کې مونږ خزه نه پرې دي مونږ ورته پورا انتظامات کړی دي تاسو وایي چې دا حقيقي ازادي مارچ په سور ذکر دي تاسو ګوره دا حقیقي ازادي مارچ دلته مونږ خوې چې مونږ پر امن مارچ بزو اسلام آباد کې مونږ چلسا وی اخیری پړاو حکومت ته مونږ خپل دا هغه خپل مطالبه کړي خدا اوس چې دی دا افتا هم کې دل شي د یو رسم کې د یو میاشت هم کې دل شي ځکه چې مونږ به اسلام آباد ته رسو په هر صورت به مونږ اسلام آباد ته ځان رسو او خپل مطالبه به الته مانو چې سو پرې دا حکومت نه کې دا درنه صورتحال هم اختیارول شي یو نه ورنو دا تاسو ته پته نه د دې د درنه هم شي فلحال دا مارچ ته ځکه دا په د امپورټنټ حکومت باندې د پکار دي چې عوام مطالبه د اوس خو تا ګوره تاسو ګوره چې هغه دومره غبراو شوی دي چې په سند کې په کے پی کې خو خیر وسه نه رسیږي په پنجاب کې د کریک ډاون شروع کړی دي نو د خپل غبراوټ نه دي کني مونږه حکومت وو د مولانا دوزله مارچ راوستو په ملنون راغو مارچ وکړو چې څوک راتل مارچ کویا د پی 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 ولا مارچ مونږ خپل ګراوند نن مونږه کنټینر نه دی ورته یې مونږه خلاره نه دی ورته بند کړي مونږه کریک ډاون نه دی پکړې مونږ پولیس نه دی استعمال کړي مونږه ورته پولیس ډپلای کړو چې حفاظت ته پره نو دی ولې غبراو دی ولې پکړ د کړ دې کې لسونه تیار دي لسونه هو دلته په خیبر پښتونخوا کې هم تیار دي خو بیا خبره ده چې یا به تاسو حکومت وي یا به آی جی ته خبره نه مانی ورسره خو بهرحال لسونه دلته هم تیار دي اف آی لسونه تیار کړي دي ته دا کار دي دا ته ویا یہ پختونخوا ہے دا اصل ټک کده ته وی چې مخکې د پاکستان تحریک انصاف درنه سپورټ کولې ولا پاکستان تحریک انصاف څخه کسانو چې هغه اوس په تحریک انصاف کې نه دی خلک نو اوس څوک سپورټ کوي په تاسو کې لکه زبنو محلما جنگیر ترين وو علیم خانو زنه نیم خبره چې د خلکو په کم رنگ سپورټ کړي دا چې د خلک کوي کنه ځکه چې مخکې دلته نه گاڑی مونږ خپل کړی دي
الته مونږ تلی کیمپ کې مونږ خپل پاتې شوي یو خوراک مونږ خپل کړی دی عوام براتله خوراک به آفر کو لکه تاسو ته یاد دي چې یو جلیبی جوړول ولا ترغله چې څو پر د درنه چلی زب جلیبی ورکو بل یو ټرست چې غیب د ګډ چاول ورکول د مونږ ورکر چې کم کیمپ سو خپل خروټي پخوله زه دانش ول پوهه چې کم هغه کنټینر یې سپورټ کړو چا کنټینر الته جوړ شو یا هغه میډي هغه دی هغه مونږه شکر الحمدلله چې مونږه په ورکر کې دومره طاقت شته چې مونږ په چاندو دا پارټي دې تر رسولې ده چې مونږ بچ چرته تلی مونږ بچاندا چولا مونږ خپل میټینګ په چاندې کو مونږ په ترانسپورت په چاندې کو مونږ سره چاندې ډېر خط صلاحیت ته مونږ ته د دې خلکو ضرورت نشته چې لوټا شي بل رسته چې خپل بینیفټ نه ورته ملويږي نو بیا لاړ شي او مونږ شکریا ادا کوو چې مونږ نه لوټې بیلې شولې اور ان شاء الله چې خبره ته کې یو ته خبره وکم زه څنګه د میډیا سره ما زه هم په دې پاکستاني میډیا کې یو د ورکر په حساب باندې ما یوسف زه هم وو په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه درنو کې موږ د میډیا والا مالکان چې کوم په خټه ماړه شو ډیله په خټه ماړه شو چې کله د تحریر القدیر درنه او کله د پاکستان تحریک انصاف درنه د موږ د میډیا چې کم اونرز وو په خټه ماړه شول دا خبره ده یو حقیقت کوم نو هغه پیسې بیا دومره پیسې خو په چندې باندې نه راغونډېږي چې میډیا هم په ساتي ورته چې په میډیا کې کا 3 घंटे با ستاسو درنه لګیا وا کا 5 घंटे با ستاسو درنه لګیا وا په دې په یو اشتهار نه ته حالانکه میډیا یا ټي وي په شیمپو خرڅولو باندې کمپرمایز نه کوي دا استاد وایګه نه موږ ته پتا نشته دا جی چې تاسو خپل معنی چې مونږ په خېټه ماړه شولو پکې مطلب دا ده چې نه زه په خېټه ته مړی ما مالک چې کوم دی دا ګوره یو خبره ده کنه چې میډیا والا خپل دا کلیم کوي چې مونږ په خېټه ماړه شولو کنه دا یو تحریک ده د ولنټیر تحریک ده چې تاسو ولنټیر خپل ریټینګ غواړئ نو تاسو به درنه کور کوي ځکه تاسو ته ریټینګ هم ټول نه غټه مسله خو تاسو ریټینګ وي تاسو ته به شیمپو وقفه اله ملوي چې تاسو ریټینګ وي چې ریټینګ منوي چې تحریک انصاف جلسه نه کور کوي کنه نن ولې ایر واي باندې بین ولګیدو یو پارټي جوړه شوې ده ګوره پارټي نه جوړه شوې ځکه چې هغه ریټینګ دومره سیوا شوې ده کنه یو پارټي دا کنه د مونږه سپورټران دي پاکستان کې جیو ریټینګ ته شوک نه راسي خو ایر واي په دې وخت ګوره چې کله د عمران خان کله چې د عمران خان جلسه د عمران خان تحریک کور کوي کنه نو هغه ټیم هغه ریټینګ کتنی وی هغه به جیو چې دی هغه گراف هم راځي چې جیو گراف په کم ځای وي او د ایر واي گراف په کم ځای وي تو تاسو ته ټول نه زیات ریټینګ پکار وي او ریټینګ چې دا دی ټایم کې د عمران خان جلسه او د درنې سره دی چې نه کور کوي ګوره دی ټایم کې عوام هم دغه سره د نن ایر واي د پر عوام هم مدريږي احتجاج کوي میډیا ولنه علاوه عوام هم ورته احتجاج کوي نو دې مطلب د چې تاسو د ریټینګ پکار دی دا به تاسو راځي او ولنټیر لبه کور کوي دا زه درته وایم زنانو د پر تاسو څه اسټیمیټ لګولې دي چې د خیبر پختونخوا نه به څومره تعداد سره زنانه دي ډېر ګڼ تعداد سره بزي زه درته وایم نه زه تعداد ځکه نه وایم چې زمونږ مختلف ایریې نه لکه ما خپل چې یو لیست ورکړ چې ما سره په کانټیکټ دی د ساوث ریجن د بنو د لکی بیکورډ ایریا نه زنونه ا لیست ما ورکړ دی 60 زنانه لیست ما ورکړ دی صرف 60 زنانه اچ هغه مونږه فیمیل راو باسي او ان علاوه ما ته 50 مونږه فیملیز چې دي آلریډي په اسلام آباد کې ناسي چې بیا مونږه رسیدل نشي داسې نه چې مونږه تلارې بلاک کې مونږه رسیدل 50 فیملیز د مونږه تری مشکل نه به 50 دا زما په نالج کې دي دا څه ته سوچو چې مونږه نور سمره په زبردست دا خبره وکړو چې الته کې زمونږه سټرنث ډیر زیات سټرنث مونږه الته رسیدل د از سټوډنټس والا الته ناستي په مونږ ته پته ده چې په پلاني کورونو کې دومره سټرنث ناسته مونږه آلریډي مونږه کسان آغا چې هغه په ترانسپورت مسله راځي ارزو په پټرول کمیونیکیشن مسله راځي مونږ ته بل لانچره یا جناکۍ دي نو مونږه رسولي دي یو قسم دا مونږه سټرنث چې دا آلریډي مونږه تر رسولي دا او کتا سو وای چې الته کې زبې درته خم چې دا هغه سټرنث چې پهل نه راغلی دی قتل په هر صورت دی هر صورت دی کلاره بند شي کنټینر راشي د طارق بن زیاد وکنه سوري ټو سي طارق بن زیاد جل برن هیز بوټس طارق بن زیاد وکنه
هغه سو چې हमने किश्तियाँ जला दी, किश्ती जलानी हमने किश्तियाँ जला रखी. خامخا وضو का کنټینر راغلو کارکاوټونه راغلل مخکې دا ټکټکس کړي دي. کنټینر یې سر شوی, لانچر یې رسا شوی, خپله یې وویل چې دا خو صوبې په جنګ راځي. نو پس پښتونخوا د عمران خان وا, پښتونخوا د عمران خان دا, او پښتونخوا به د عمران خان وي. مننه ډېره مننه. که دی وزیر اعظم مانی او که نه مانی, وزیر اعظم عمران خان د پښتونخوا وزیر اعظم دی. مونږ شهباز شریف ته وزیر اعظم نه وایي, هغه یو غل دی, یو ډاکو دی, زردری غل دی او ډاکو دی چې څوک هم د دې حامي دي هغه ډاکوان دي. او مونږ نه مني, او پښتنو کې دومره غیرت شته ده, دا مونږ غیرت او مونږ مان دي. ډېره مننه اسې خټک ستا د قیمتي وخت راکولو. ګرانو قدرمنو کتونکو, لکه تحریک انصاف یو سټانس خو دی, یوه خبره خو ده, هغه د اسې خټک هم ده, هغه ټول تغلوی صرف د تحریک انصاف والا چې کوم دي دوی پاک دي. او د زنانه والو سره به موږ تاسو بیا هم اپډیټ ساتو. د خیبر پښتونخوا نه چې زنانه به څنګه ځي, د اسیا خټک سره چې کوم عایشه بانو دي, کوم څومره د خیبر پښتونخوا اسمبلی زنانه ممبرانې دي, هغه به د زنانو د مارچ کې د دوی به ډیوټي دغه ده چې د دې هر قسم خیال وساتي. او د تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف چې د حقیقي ازادي په مارچ په نوم باندې چې د کم یو دوی کوشش لګولې دی, د دې وختن فوقتن چې څومره هم اپډیټ راځي موږ به تاسو سره شیر کوو. تر یو بل پروګرام پورې ماته راکړئ اجازت. تر هغه مې په الله سپارم. الله پامان. لر او بر تړون وحدت, یو وحدت پښتون وحدت, لر او بر تړون وحدت.